مبارکي درته وایم لرو برو پښتنو افغانانو د ورلډ کپ د نړیوال جام ګټل چې په ټیک ټاک کې د ټولې دنیا سره د کنځلو مقابله وه زموږ لرو بر پښتنو د ټولې دنیا نه مقابله وګټله. دې ته وایي خدمت، او انشاءالله چې ستاسې دا خدمت جاري وي په ټیک ټاک کې. آینده نسل به زموږ ټول ډمان وي، آینده نسل به زموږ ټول کنځلمار وي، او دومره ترقي به وکړي چې سپوږمۍ نه هم پسې پاس خیږي. افرین شه ستاسې په افغانیت او ستاسې په پښتو وانې شه او ستاسې په تربیه وانې شه. ټیک ټاک نه دی د کنځلو مرکز دی. پخوا به په کلي ولس کې چې یو کنځلمار سړی و، اوس په ټیک ټاک کې داسې مبارزه روانه ده چې هر یو ځوان هر یو ماشوم به زموږ آینده لپاره ښه ټاپ کلاس د کنځلو ترقي به یې کړې، پرمختګ به یې کړي. ایا تاسې مور او پلار تاسې ته دا تربیه درکړې؟ فامیل تاسې ته دا تربیه درکړې؟ آیا د خلکو خویندې میندې د خلکو مورګانې ستاسې دپاره دي، ستاسې د دوه پیسو مخونه چې نیولي د دې دپاره چې خلکو له کنځلې او بدې ردې وکوي؟ اوس د لونګین لانجه راله، د ارشد خان لانجه راله، د رحیم صدیقي لانجه راله، د هېچ چا سیټ نه علم، خو دا د غلطي د درې واړو نه وشوه یا د نورو افغانانو نه وشوه. نو تاسې چې دی د خیر خبره پکې وکړئ، تاسې مخې ته موبایل نیولی ورور صاحب نه کنځلې دي او بدې ردې دي. ولې مبارزه څه شوه، هغه وطن څه شوه، هغه غیرت څه شوه. هغه مخکې خو به خلکو ویلې چې یاره لر او بر پښتانه یو بل ته کنځلې کوي او د افغانستان او د پاکستان نفرتونه یو بل سره خورئ. نن د افغانستان پښتانه ولې یو بل ته کنځلې کوي؟ نن د پاکستان پښتانه ولې یو بل ته کنځلې کوي؟ هماغه د عمران خان د پارټۍ د یو پارټۍ څخه شاته د پي ټي آی بیرغ لګولی، مګر بل پي ټي آی والا ته کنځلې کوي. تاسې وګورئ په دې ټیک ټاک کې سر ورښکاره کړئ. تاسې خو که د دغه خلکو نه غلطي هم شوي، د لونګین نه یا د ارشد خان کلونجي ورور نه یا د رحیم صدیقي نه، نو خو زموږ او تاسې خو دغه فیصلې چې دي دا خو موږ او تاسې جرګې کوو، غټ غټې مسایل حل کوو. خو یو دوه مسلمانان دي چې د خیر خبره وکړي. ته موبایل راولې کوټې ته، وسې مهربانه ستا مور داسې کوم، ستا خور داسې کوم، ستا پلار داسې کوم، ستا ښه ده ول دا ښه دی دغه ستاسې دپاره دي. هغه د اب او د پردې والا خویندې میندې هغه مورګانې چې د نور نه بل چا مخ نه هم نه لیدلې. که تاسې که دومره د نران بچیان هستئ، خو داسې په ښکاره اعلان وکړئ چې یاره پلاني دي ته راوځم یو دوه کنځلې یو سړي ته ښکاره کوم. کولی شي مخامخ یو دوه کنځلې والله که یو هم وکئ، خو ټول د فیسبوک او د موبایل دزماران هستئ مهربانه دلته راځئ وروره. هر یو سړی خپله کنځلې او خپله وروره تربورولي هم شروع کړې، په ټیک ټاک کې دغه شروع کړي، پاټې بازي هم شروع کړې ده. قرآن ته پکې تاسې کنځلې وکړي، د اب والا خلکو ته تاسې پکې کنځلې وکړي. یو سړی په عمر کې چاته کنځلې نه کړي، هماغه سړی هم تاسې نه پرېږدئ، تاسې ورته کنځلې کوئ. دا خو وروره یو لانجه ده راله د هر چا میز کې. موږ یو دوه مشران به سره کېنو، یو دا مسله به حل کړو، مګر تاسې نه مشرمري منئ، نه قرآن منئ، نه اسلام منئ، نه پښتو منئ، بس راځئ دلته کنځلې او بدې ردې ویوئ. کوم تربیت تاسې ته درکړل شوی دی، کوم تربیت تاسې زموږ نسل ته ورکوئ؟ نن د ټیک ټاک ته دنده کېدی نه شم، او بیا وکومه چې کنځلې